لکه څنګه چې موږ تاسې نن دلته په مسقط کې سره ناست یو او د مسقط د چارواکو سره د عمان له دولت سره ډېرې حسنه اړیکې لرو، سفارت هم فعال ده، له دوی سره هم د ویزو د سهولت خبره کړې ده. له دوی سره هم د هغه یو شمېر هیوادوالو افغانانو بندیانو چې دلته په بندیخانو کې دي چې که دوی ته عفو وشي آزاد شي او که نه ازادیږي هم افغانستان ته دې وسپارل شي، خپل هیواد ته دې انتقال شي. همداسې په نورو برخو کې چې زموږ تاسې هیوادوال ورسره مخ دي، زموږ کوشش دا ده چې د عمان هیواد هم د مسافرو دپاره، هم د ترانزیت دپاره، هم د تجارت دپاره او په مجموع کې د راکړې ورکړې دپاره له دوی سره توافقات ولرو، له دوی سره راشه درشه ولرو، تر څو که خدای پاک وکړي چې تاسې په تګ راتګ کې هم سهولت زیات شي او له همدې لارې هیواد ته نور مسافر هم راشي او له همدې لارې نورو هیوادو ته هم لاړ شي. نو د دې هیواد د مسؤلینو هم موږ له ډېر تود هرکلي سره مخامخ شو، ډېر قدر او عزت یې وکړو او د موږ دا ټولې خبرې په غور سره واورېدلې او امیدواري یې ښکاره کړه چې انشاءالله په دې ټولو برخو کې به کار سره کوو او دوی به په افغانستان کې سرمایه ګزاري کوي. دلیل د موږ د خپلو هیوادوالو د سهولتونو په برخه کې د راتلونکي دپاره د راشه درشه او د تجارت او د ترانزیت په برخه کې او د بندیانو په برخه کې په دې ټولو کې الحمدلله مثبتې خبرې ترسره شوې. یو شی چې موږ یې ډېر خوشحاله کړو، الله تعالی دې تاسې ډېر خوشحاله کړي، هغه دا ده چې دلته چې څومره افغانان اوسي په عمان کې الحمدلله عمانیان ځینې خوشحاله دي، د نیک نامه خاوندان دي او د راتلونکي دپاره د دې کوشش روان ده چې زیاتو افغانانو ته ویزې ورکړي چې هغه دلته راشي. تاسې به خبر یاست چې د ځینو هیوادو اتباع یې په تور لیست کې اچولي، الحمدلله د افغانستان دپاره هیڅ مشکل نشته. دا ټول د تاسې د هغه ښه وخت تېرولو، هغه اخلاقي ژوند چې دلته هم کړی ده او د دې خلکو زړونه هم لاسته راوړي دي، دا د تاسې هغه افتخار ده چې خپل وطن ته مو وربښلی ده او خپل ځان ته او د خپل آخرت او دنیا دپاره هم یو لوی کښت کړی ده. الله تعالی دې درته قبول کړي. ورونو همداسې ورونو په سیاسي برخه کې حتی اوس له غربي هیوادو سره د امریکا په شمول د دې ټولو سره راشه درشه شروع شوې ده، اړیکې نښه کېدو خواته روانې دي. الحمدلله په نړۍ کې 41 استازولۍ فعاله لرو، سفارتونه او کنسلګرۍ او د اړیکو سلسله نور هم په مخ روانه ده. د موږ د اړیکو دپاره یو ښه ثبوت دا ده چې سره له دې چې افغانستان تر ډېره بریده یو وارداتي هیواد ده، یعنې له نورو هیوادونو خپل هیواد ته اجناس را انتقالوي، صادرات یې کم دي، واردات یې ډېر دي، خو بیا هم الحمدلله د سیمې تر ډېرو هیوادو په افغانستان کې ارزاني ده. هغه اولي ضروريات چې د چا دي هغه ټول پکې ارزانه دي. دا ځکه چې موږ د سیمې له هیوادو سره ښه راشه درشه لرو، ښه تجارت لرو. د همهغې راشه درشه او تجارت د برکته اوس یوه لویه پراخي ده په هیواد کې الحمدلله، د هېڅ شي تنګسه نسته، د هېڅ شي قحطي نسته. موږ اوس یو متوازن سیاست خپل کړی ده. متوازن سیاست په دې معنی چې د یوه هیواد د خوشحالۍ دپاره له بل هیواد سره نه جنګي، د یوه هیواد د خوشحالۍ دپاره له بل سره مخالفت نه کوو، د ټولو سره نارمل اړیکې غواړو. افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد ده، یو غریب هیواد ده، مشکلات یې ډېر لیدلي دي، د دې ضرورت او توان یې هم نشته چې د نړۍ په مقابلو کې د دی هم ورګډ وي. موږ نور غواړو چې افغانستان له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، افغانستان د نورو هیوادو دپاره د اقتصاد مرکز وي، د ترانزیت مرکز وي، نه د منفي رقابت، نه د مقابلې،
او په دې کې تر اوسه پورې الحمدلله کامیابه شوي یو او همدغه سیاست هم د رهبرۍ لخوا د علما کرامو لخوا د وزیرانو لخوا په مخ وړل کېږي چې نتایج یې هم الحمدلله ډېر ښه دي. را به سو د وطن حالاتو ته چونکې تاسې له وطن نه ډېر لرې یاسته، څوک به تازه تللي او راغلي وي، څوک به په کلو کلو نه وي تللي. الحمدلله افغانستان له 45 کاله وروسته په لومړي ځل د یو داسې واکمنۍ او د یو داسې مرکزیت خاوند ده چې په ټول افغانستان کې د افغانستان په 400 ولسوالیو شاوخوا کې په زرګونو کلو کې یو کلی حتی یو انچ مځکه داسې نسته چې هلته د دښمن ځان ورباندې ښکاره کړي. له هغه حالت نه راوتلی چې د مختلفو قوتونو به د قدرت جلا جلا جزیرې وي. نن شپه ورځ د هېواد له جنوبه تر شماله، له شرقه تر غربه، که شپه وي که ورځ وي، که تجارتي مالونه وي، که مسافر وي، که واړه موټر وي، که غټ وي، که پیاده وي، آزاد سفرونه کې هېڅ کومه بده واقعه او بده پېښه نه لرو. الحمدلله د ټولو خلکو دپاره یو ښه اطمیناني فضا رامنځته شوې ده. د تجارانو دپاره د سرمایه ګزارۍ یو ډېر ښه بستر اماده شوی ده. د موږ له راتګ سره د اسلامي امارت له فتوحاتو سره تقریبا تر 1400 زیاتې نوې کارخانې په افغانستان کې جوړې شوي دي، تاسیس شوي. پخوا چې به د افغانستان لاره له کوم هېواد نه بنده شوله نو نرخونه به هم پورته شو، ګراني به هم راله، له غټو مشکلاتو سره به هېوادوال مخ شو. اوس یې تاسې وینئ چې الحمدلله په کور دننه موږ تاسې دومره بسیا شوي یو، آباد شوي یو، په خپلو پښو درېدلي یو چې د لارو بندېدل هم په نرخو باندې کوم خاص اثر نه کوي. له دې نه علاوه ورونو په هېواد کې په لویو لویو پروژو باندې کار شروع شوی چې له هغې جملې نه د کوشتېپې هغه لوی کانال چې قریب 300 کیلومتره اوږدوالی لري چې میلیونونه هېوادوال به ورباندې آبادېږي او افغانستان به د غلو دانو په برخه کې خودکفا کېږي. الحمدلله ډېر کار په مخ تللی ده او دا ټول په خپلو امکاناتو باندې. د سالنګ تونل چې له کلونو راسې خرابه و او مسافرو ترانسپورټ ته لوی مشکلات کې پیښو، نن الحمدلله تر ډېره حده ترمیم شو او پاته چارې هم روانې دي. په ډېر لنډ وخت کې د کابل کندهار 480 کیلومتره سړک سره له پلونو سره له پلچکانو په اساسي ډول جوړ شو او له خپلو امکاناتو نه. نن الحمدلله افغانستان ته د مختلفو هېوادو نه پروازونه شروع دي او په زرګونو هېوادوال هېواد ته را روان دي او آرام په خپل هېواد کې ګرځي. داسې خلک هم ډېر ولیدل چې تېر 40 کاله هېواد ته نه و راغلي، له هر سیاسي نظام سره به مشکلات لرل. نن الحمدلله هر څوک آزاد دي، که هغه له دې اوسني اسلامي امارت سره جوړ دي که ناجوړ دي، که نظام خوښېږي که نه خوښېږي، که سیاسي مخالفت لري که نه لري. تاسو ته به معلوم وي چې حتی هغه وسلوال چې په کمپاینونو کې ولاړو، په هغه جنګي قطعو کې ولاړو له دښمن سره او بیا په اولو وختو کې ټول له هېواده ووتل، نن هغه هم ټول را روان دي په خپل هېواد کې ګرځي، څوک څه نه ورته وایي. او موږ غواړو دا چې افغانستان داسې آرام شي چې بیا په ډلو ټپلو ونه ویشل شي، بیا له مشکلو له جنجال سره هم مخ نه شي او بیا پردیو استخباراتي کړیو ته هم دا زمینه مساعده نه شي څوک د ځان په ګټه استعمال کړي. ما د کابل د هوایي ډګر له قمندان صاحب نه پوښتنه وکړه، هلته ماته د یوې میاشتې احصایه راکړه، معلومات راکړه چې څومره خلک د تاسې له لارې نه هېواد ته راغلي دي. د یوې میاشتې حساب یې راکړو، 80,000 کسان افغانستان ته راغلي. نو دا الحمدلله یو هغه فضا ده چې موږ تاسې غوښته چې هر افغان د خپل ځان په خپل وطن کې محفوظ او مسؤل وګڼي.
هر تجار خپل مال خپل اولاد په حفاظت کې وویني او د زورورو د لنډغرو د زورواکو لاسونه لنډ سي نه بیت المال بې ځایه مصرفېږي نه په خلکو باندې غټه ویل کېږي نه څوک په چا باندې بدماشي کولی شي د هر چا فریاد تر محکمه رسېږي د سمې شکایاتو ریاستونه په ټولو ولایتو کې لرو چې که د چا څه شکایت وي هغه خپل شکایت ثبتولی شي دا ټول هغه څه دي چې زموږ د هېوادوالو ارزوګانې ورپوره کړي ورونو تاسې په جریان کې واسطه چې په یوه شپه ورځ کې به له 2 نه تر 400 پورې انسانان په شهادت رسېدل یا به زخمیانېدل نن الحمدلله موږ په تېر 3 کاله کې د هغې یوې ورځې تلفات نه لرو دا ډېر لوی بدلون دی چې الله پاک موږ تاسو ته رانصیب کړی دی د یوه هېواد اقتصاد د اقتصاد پوهانو له نظره په دې معلومیږي چې آیا په دې هېواد کې د دې هېواد پیسه پورته روانه ده که کته دا یو او له دې معلومیږي چې په دې هېواد کې جایدادونه پورته روان دي که کته تاسې ولیدل چې 3.5 کاله مخکې افغانۍ د ډالر په مقابل کې 113 ته ورسېده نن الحمدلله افغانۍ دي او یاو په شاوخوا کې څرخي دا ډېر لوی نه تنها ثبات یې کړی افغانۍ بلکې د دنیا په سطح که سړی ووایي چې کیدای شي بې مثاله کرنسي یا نوټ وي چې د ډالر په مقابل کې پورته ختلې ده بیا تاسې ولیدل چې دا لوړې ژورې تېرېدلې څه وخت مخکې چې په امریکا کې انتخابات وسو او نوی حکومت جوړ شو د جمهور رئیس ټرمپ په مشرۍ باندې او د نړۍ په سطح ځینې اقتصادي برنامې اعلان کړې کومکونه یې بند کړو بیا ذهنیت دا و چې په افغانستان کې به افغانۍ راولوېږي اقتصاد به غټه ضربه وخوري له همدغو تبلیغاتو له همدغه شور سره افغانۍ یو څه څپڅپانده شوله خو نن یې الحمدلله تاسې وینئ چې بېرته په خپل اصلي حال باندې ودرېدله چې اوس بیا په اویا په 1 کې چلیږي دا ډېر لوی ثبات ګورئ دا که تاسې په نورو هېوادو کې وګورئ په هغو هېوادو کې چې هغه د افغانستان په شاوخوا کې دي نو دومره ثبات د کوم بلې کرنسۍ دسته د جایدادونو برخې ته راځو که تاسې وګورئ د افغانستان په لویو ښارو کې په وړو ښارو کې هر جایداد چې 3 کاله مخکې په کوم قیمت اوس 1 په 1.5 ته رسېدلی دی حتی په ځینو سیمو کې خو 1 په 2 ته رسېدلی دی نو ګورئ دا هغه واقعي پرمختګ ده چې په اقتصادي برخه کې افغانستان په پښو ودرېږي اوس که د افغانستان تصویر ته سړی له د باندې نه وګوري د رسنیو له نظره ورته وګوري د هغوی په عینکو کې ورته وګوري نو هره ورځ یو منفي خبر دی نشر کوي ولې په حقیقت کې افغانستان الحمدلله په ټولو برخو کې اوس په خپلو پښو درېدونکی دی د اختلافاتو خبرې وسي د مخالفتو وسي د ګډوډیو وسي بیا هغه یوه جمعه بعد یوه میاشت بعد ټولې بېرته دروغ ثابتې شي ځکه دا د موږ نظام دا اسلامي امارت د تاسې په مرستو د تاسې په دعاو د ملت په قربانیو تر دې ځایه را رسېدلی دا یو نظریاتي نظام ده دا کې عقیدوي خلک دي په دې کې فکري خلک دي په دې کې څوک مخالفت نه کوي په دې کې څوک د قدرت لپاره له چا سره جنجال نه کوي په دې کې څوک ناحقه وینې نه تویي دلته د اطاعت نظریه حاکمه ده اوس که زه وزیر یم خدمت کوم که وزیر نه یم کوم بې اوس داسې وخت نه ده که وزیر لرې سو والي لرې سو نو هغه به بیا خفه وي بیا به هغه ته خامخا امتیاز ورکوي نه دلته خو ملت قرباني ورکړې ده د نظام دپاره او د اسلامي نظام دپاره او په اسلامي نظام کې بیا اصل اطاعت ته چې امیر څه امر کوي هغه به ټول په ځان عملي کوي نو الحمدلله نه د اختلافاتو خبره شته نه د ګډوډیو خبره شته نه د بدامنیو خبره شته
دا هر څومره تبلیغات چې کېږي په عمل کې هلته تاسې وینئ چې نه الحمدلله په کابل کې کومه پېښه شته، نه په کندهار کې شته، نه په مزار کې شته، نه په جلال آباد او په هرات کې شته. دا ټولې د ثبات نښې دي ورونو، دا ټولې د سوکالۍ او د خوشحالۍ نښې دي ورونو. هغه تفریقې، هغه اختلافونه، هغه بدبینۍ ټولې له منځه ولاړې چې هغه اغیارو تخم کرلی و چې وایي تفریقه واچوه او حکومت پرې وکړه، بېلې که ایلې که. هغه فارموله یې الحمدلله ناکامه شوه. اوس د دې وخت خدای پاک راوست چې هر افغان په خپل کور کې عزتمند شو. ټول باید د افغانستان دپاره ګډ کار وکړو، ټول باید د اسلام دپاره کار وکړو، ټول یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړو، ټول یو بل ته لکه ورونه غوندې. ځکه دا د موږ تاسې وطن دا که موږ تاسې جوړ نه کړو، متحد یې نه کړو، له جنګ او له جګړو او له اختلافونو اخلاص نه کړو، څوک به اخلاصوي؟ بیا به بل نسل ته انتظار کوو، بل ته به کوو، پردیو ته به کوو، اغیارو ته به کوو، اشغالګرو ته به کوو، چا ته به کوو؟ دا وطن په موږ تاسې باندې ډېر حق لري. په دې وطن کې په لکونو کونډې، یتیمان، بېوزلان دا ژوند کوي. تاسې باور وکړئ یوازې په قلم لیکلي هغه چې پاته دي په اطرافو کې خو به یې 3.5 لکه یتیمانو ته اوس امارت، اسلامي امارت په کورو باندې کفالې ورکوي. 90,000 شاوخوا کونډو ته کفالې ورکوي. 1,90,000 یوازې معیوبین دي، د چا سترګې نشته، د چا لاس نشته، د چا پښې نشته، د چا څوک فلج دي، څوک بل عذر لري، دغو ته کفالې ورکوي. له دې نه علاوه نور هم شته. 20 کاله چې دې ظالمانو، دې اشغالګرو، دې یرغلګرو په دې ملت باندې حمله کړې وه، سلطه یې حاصله کړې وه. په دې 20 کاله کې خبر یاست څومره خلک په نشو اخته شو؟ 40 لکه انسانان یې په نشو اخته کړو. موږ چې اول سر رالو کابل ته، نو د کابل په کوڅو کې په جادو باندې، په دې غاړو باندې به ډله ډله نشیان پراته وو، ناست وو. د کابل پارکونه له نشیانو ډکو او یا له داخلي کډوالو نه ډکو. نن الحمدلله چې په ټول کابل کې ګرځې یو کس به ونه ویني. دا څه ساده خبرې نه دي، دا وړې خبرې نه دي، دا اسانه خبرې نه دي. دا که د الله تعالی نصرت نه وي، د مسؤلینو اخلاص نه وي، او د دې قهرمان ملت همکاري نه وي، ګوره دا دومره درانه کارونه نشي کېدی. نن که ورسې لوی لوی ځایونه ورته جوړ شوي دي، په چا باندې تداوي کېږي، چا ته کسب ورزده کېږي، چا ته خیاطي ورزده کېږي، چا ته مستریتوب ورزده کېږي، چا ته څه چا ته څه. هرات ته زه تللی وم په اول کال باندې، ډېر پار طرف سے به تلمه، په لاره کې به نشیان پراته وو. والي صاحب ته به مال الله پاک په داسې وخت رانولی چې دغه یو چاره وشي. اوس څو میاشتې تللی وم، نو والي صاحب راته خندل، وایي حاجي صاحب د تا ارمان خو پوره شو، اوس وګوره په ټول هرات کې یو نشي هم نشته. نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر لوی کار وشو. یو شی چې ټوله دنیا ورسره مخ ده هغه وچکالي ده، هغه د بارانونو کمښت ده، هغه اقلیمي بدلون چې ورته وایي، چې په موسم کې د ضرورت په وخت کې بارانونه کم او په بل وخت کې بیا دومره ډېر چې د خلکو کورونه او فصلونه ورسره وړي. د همدې دپاره الحمدلله فیصله وشوه چې د افغانستان په 400 ولسوالیو کې به په هره ولسوالۍ کې یو ډیم جوړېږي، د اوبو چک ډیم، چې اوس الحمدلله تر 300 زیات جوړ شوي دي، دا پاته به هم شي جوړېږي او نور به هم جوړېږي، چې تر مځکه لاندې اوبه نورې کته ولاړې نه شي. نو د موږ تاسو خو هم دغومره اسباب دي، دغومره امکانات دي، هېڅوک هم نشي کولی چې 40 کلو ړنګ هېواد په 40 ورځو کې جوړ کړي. بیا بدبختانه تاسو خو وینئ چې نور دنیا چې ډېره ترقي وکړه، په دا 13-25 کاله کې دنیا هر هېواد ډېره زیاته ترقي وکړه. زموږ په 13 کلن اشغال کې د افغانستان، په ټول افغانستان کې دا تاسو د افغانستان د مختلفو ولایاتو خلک یاسته،
په یوه ولایت کې تر مرکزه پورې یوه معیاري شفاخانه نه ده جوړه شوې. په ټول افغانستان کې یوه داسې فابریکه نه ده جوړه شوې د حکومت له لوري چې په هغه کې نن 100,000 10,000 20,000 کسان کار وکړي. صحیح ده، اشخاصو خپل وس کړی ده، چا کور جوړ کړی ده، چا فابریکه جوړه کړې ده، چا د زراعت په برخه کې خدمت کړی ده، خو د حکومت په سطح باندې څه نه دي شوي. افغانستان هغه هیواد چې پریمانه اوبه لري د اوبو برق جوړولی شي، پریمانه زغالي سنګ لري د زغالي سنګ نه برق جوړولی شي د ډبرو لسکرو نه، بهترینه هوا لري د هوا برق جوړولی شي، د شمسیانو نه برق اخیستلی شي. خو په تیرو 20 کلو کې تیرو رژیمونو د افغانستان ځینو سیمو ته چې برق رسولی ده، هغه هم یا له ایران اخیستی ده، یا له تاجکستان اخیستی، یا له ازبکستان اخیستی، یا له ترکمنستانه، چې اوس یې هم موږ د کاله په 100 میلیونه ډالره بل پرې کوو. هغه بدبخته نظام چې نسکور شو، باور دې اوسه موږ ته قرضې را پرېښولې، د همدغه برق قرضې را پرېښولې چې موږ د خلاص کړو، سره له دې چې د نړۍ د ډالرو باران ورباندې وورېدو، په میلیاردونو ډالر ورته را روان. نه په افغانستان کې چېرته د برق کومه نوې فابریکه جوړه کړه، د کوم ډیناموګان نصب کړو، د کوم لوی بند وتاړو، نه یو بله داسې ترقي کار وکړو چې په هغه باندې افغانان تر ډېره په خپله آباد شي او د نورو له احتیاجه خلاص شي. به هر حال اوس د موږ تاسو ته خدای تعالی توفیق راکړي چې په دې ټولو برخو کې یو بل ته لاسونه ورکړو، د ورورۍ لاسونه ورکړو، د محبت لاسونه ورکړو، تر څو په نړۍ کې له سیالانو سره ښه سیالان شو. په ډېرو برخو کې الحمدلله اوس هم سیالان دي، خو بیا هم که د موږ یو مریض خارج ته ځي او په وطن کې علاج نه کېږي، دا هم یو احتیاج دی. که د موږ په لکونو ځوانان د مزدورۍ دپاره نورو هیوادو ته ځي، دا هم یو احتیاج دی. نو ټول به کوشش کوو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي. د روژې مازدیګری ده چې تاسو ډېر راته خسته نه شئ، د تاسو نور قیمتي وخت نه اخلم. هر کله م الله پاک راوله، خدای تعالی دې موږ تاسې هر وخت خوشحالۍ سره یو ځای کړي. خدای تعالی هم قدرمن لره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.